नजमिया लेके ऊपर ओढ़ा। दा वाली उबो डेरा डेरा मेहरबानी। अलामा इकबाल सेफ दा ब्याह पसी की लग गया है। गोरे ना स्टडी को ओहो खजीदा तनवी जो बशी खोए बखैर मोरे तो सजाद टेलीफोन दे। हाँ तो सजाद बची फोन मैंने। सलाम वालेकुम। वो माँ बची सजादा बची संजय तो या बची زي تيك تاك شكرنا دي شكرنا. ها ده خير انجينير شوي سجاد بجيب انجينير شو. ها بجي بابي دي مخدا نجمة مخدا واو جاوید بچی زی سبقتا وی دا خو کټ شو ما تخکاری پیسې مور سره ختم شوی او مور پیسې ورته ختم شوی او خدای مې نه غلطی کنه نو دا د سجاد ټلیفون دی که په مې سلام ویلی او کنه خو کم سے کم زما سلام به دې په ضرور ویلی او حکیم خان رورا چې څنګه سجاد او جاوید زما رور دی کنه دغه ست هم زما رورې مبارک تشا سجاد انجینیر شو. انجینیر شو؟ دا راته ووایه چې کله به راځي. را به شي حکیم خان بس خوشحاله په دې باندې چې تعلیم یې پوره کړو او زما محنت ضایع نه شو. ما چې د پلار سره کوم لوست کړی و هغه پوره شو. جاویدا هر وخت د مزاق پرېږده ته ګوره چې زه کار کوم. سجاده ته او زه سجاده دلته څنګه اچانک راغلي موږ خو خبرې نه کړو. مورې نجمې راشه وګوره څوک راغلي دي. خیرانې زما بچې څنګه یې؟ مورې څنګه یې؟ جاوید ته څنګه یې؟ نجمه السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاده بچې ته به ستړې شوې ورشه لالا لرې د چې یو غم وکړه. راځه راځه دننه راځه سامان یې راواله. السلام علیکم جی. سرتاجیا پتا باندې ټول ته سجاد راتلو بي ولګېدو ځکه خو داسې بې وخته انټرویو وکړه. سجاد مې په موټر کې ولیدو مال چې هغه د راتلو په خوشحالۍ کې ده نه زه هېر نه شم. لک په لک او شل پې د پاسه. سرتاجیا ستا پیسې موږ ته بلکل یادې دي او دا پیسې خو بیا ما تا نه د خپل ورور د سجاد د تعلیم دپاره اخیستی دي. اوس خو د خیره سره سجاد انجینر شو چې لومبۍ تنخواه والي لومبۍ تنخواه کې به تاله پیسې درکړو. امجدیا تر اوسه پورې په انتظار کې وم. اوس مې پوره تمه پیدا شوه. و د خدای ظالمه د الله د قهر نه ویرېږه. د هغه ګټه لا دې کور ته راغلې نه ده او تا ورپسې بیا بډې ووالې. تا ته به خپله 1 روپۍ میلاویږي. ته رښتیا وې ما ته به 1 روپۍ میلاویږي نو بیا لاړم دنه اصل په اصل او سود پې د پاسه.
भाभी भाभी से चल रही देखो राशि दाओ गोरी मोबाइल की तस्वीर बोले बोले से चल रही भाभी लाला जिन्हें जरा तस्वीर دا څه کوي زما به اکثر لیدې نه چې د غلا دینه نه کوي غلا من نکو غلا وخت کې چې غلا دې مونږ ولې شو څه مطلب بابي مطلب دا چې تاسو لري تصویر کې د جنې وخت چینه دا نجمي ته ورشي پیاله چې په خېکا سر باندې مې ډیر زیات درد دی नहीं लाला څه خبره ده ما ته مو وایي تاسو زمانه خبره پټوي کنه چې مو باندې کړه ما ته بوای شابه زدا نظم اوهو زما خسته خوري زما نیازبینه خوري ورشه کنه پلیز دا راته وې بابي چې د جنې څنګه ده جنې غو ډیره هسته ده خدا راته وایم چې اراده دې څه ده ولې واده به سره کول غواړي واده خو دې سره ما کړی دی دا څه مې سجاده دا واده کړی دی امون د پت نشته ما ته پته ده بابي ما چې کوم کار کړی دی د کول نو اوس مې کړی دی دا جنې مې ډېره زیاته خوښه وه کلاس فیلو مې وه تا د رورو د مور د اجازت نه بغیر دومره غټه فیصله کړې ده اخر ولې څه چې کېدل هغه خوښې مو شو بابي خو ستاسو داسې وکړئ چې مور او لالا سره په څه طریقه باندې دا خبره وکړئ چې زما د سر مو دا بوج کوشي او څه خفګان جوړ نه شي ټیک ده سجاده زه به خپل پوره کوشش کوم خو کار د ډېر غلط کړی دی زما ښایسته بابي زما ښکلې بابي زما ستا غوندې بابي ته سلام دی سلام دی سلام دی ته چې وغواړې که نه نو هر څه کېدی شي بس چیرې ډېره مه لګوه الله به خیر کړي دا والا پټېږه یا الله دې راته اسانه کړي پروردګار خو دې واده ته زه واده څنګه وایم چې نه پکې نکریزې ولګېدې نه پکې ډولۍ راله د چم مالک ته خلک به څه وي دې ظالم خو دا سوچ ومنه کو چې په دې کور کې نور خلک هم د دې خوشحالۍ منتظر دي خو دې به ولې وایي اوس خو دې خټ سړی شو د ښار لوی انجینیر دی خو مورې سجاده مورې څه چې کېدل هغه خوښې مو شو مورین اوس هغه جنې د دې کور عزت او د سجاد ښځه ده اوس داسې فیصله وکړې چې موږ ناوې اغوستوله کلي ځو ګورې بچې په ما خو تېره ده خو ستاسو خوشحالي خو زما خوشحالي ده چې تاسو ټول پرې راځي نو ورپسې ورشئ خو زه در سره نشم تللی भाभी
जावेद राशो गोरे कने सोक रागलो جینه دا څنګه بل دې جوړ کړی دی मोरी मोरी ओ गोरे कने लाला मुस्कुरा खस्तो बाबी रावस्ता ما دا زما د ازمینه خور نجمه دا زما مور بیبي دا زما رندار دا زما کشر رور جاوید ماشاءالله ډیره زیاته ښکلې ده نجمه لورې ته ورشه شیشه روړه شیشه په شیشه څه کوي بچي دا زموږ رواج دی دا پخوانی رواجونه دي نن سبا دا څوک کوي مورې خیر دی دا د نن زمانې خلک دي دې خپل خوښې ته پرېږده سجاده ته د خپله ناوې کمرې ته بوځه ډېره ښه ده لاله راځه روما امجده بچي دا جینۍ راله د غټې کورنۍ ښکاري خو مورې چې ته به زموږ د ورکوټ کور کې وخت تېر کړې که نه سجاده دا تاسو کوم ځای ته راوستم ما نه د دې رسمونو رواجونو پابندي نه کېږي اوهو روما پلیز زه منم چې دا ماډرن دور دی خو په دې دور کې هم دا رسمونه رواجونه لا شته اوهو سجاده څنګه چې موږ په خپل واده کې د دې رسمونو رواجونو پروا نه ده ساتلې نو اوس هم ضرورت نشته خو ګوره روما اوهو سجاده ته زما معمولي غوندې خواهش نشي پوره کولی ښه ده روما چې څنګه ستا خوښوي خو مکسې ژوند تېروه بس اوس خو خوشحاله یم تھینک یو سجاده هاي جاني روما نو خو یو موضوع افته خیر خو دی کنه ولې چا درته څه ویلي چا تا ما زما د خوله ماته شي چې زه به ستا غوندې د ګلو نه ښایسته ښځې ته څه بد رد ووایم سجاده پلیز کور ته لږ په وخت راغله ته چې تر څو کور ته نه راغلې نو په دې ماحول کې زما زړه تنګېږي اوه جاني همدغه حال زما هم دی چې تر څو پورې بهر یم نو زړه مې ټوله ورځ بانډوي چې زما جاني به څنګه وي خو څه وکړم مجبوري ده که نه نوکري هم کول غواړي مطلب چې ستا نوکري خوښه ده زه نه اوهو ګوره روما ته زما د ټولې دنیا نه زیاته خوښه یې خو څه وکړم نوکري هم د وخت ضرورت دی او بیا موږ د خپل مستقبل لپاره سوچ کوو چې نوکري وي نو یو خپل سټیټس به وي خپل کور به وي خپله دنیا به وي دا زما تنخواه الله تعالی دې خوشحاله ساته نن خو به سجاد لم تنخواه میلاو شوي ما وی چې دې کې به د کور خرچه چلوم او دغه تنخواه به قرضدارانو له ورکړم ټیک ده مورې چې څنګه ستا خوښوي السلام علیکم مورې
خیر علي السلام علیکم دادا دا وخت سجاده ده زما ډومبۍ تنخواه نه سجاده دا ستا لومبۍ تنخواه ده مور یې پخپله دا وخت نه مورې ابا داسې بچي دا څومره دي مورې دا زما نیمه تنخواه نیمه تنخواه نوره دې څه کړله مورې په کور کې چې هر څنګه بیا خو تېرېږي خو تاسو خو پته ده چې زما نه سبا سبار د غټو خلکو سره زما هم بار خرچې کېږي د بهر خلکو در سره غم شته خو د قرضدارانو غم در سره نشته او بیا هغه قرضې چې کوم ستا تعلیم دپاره روډ په سود اخیستي دي د هغې به څه کېږي مورې هغه قرضونه به وخوړل شي هغه ته به ما پرېږده ته راکړه دا پیسې دا وړه سجاده چې ته چاته پاتې رانشي په دې کور کې خو موږ خوړل څکل هم کوو ته خرچې څه پیسې خو به مو ته ایسارې کړې وې وکه مکله په کور کې څوک د خوراک ساک حسابونه نه کوي ښه ده مورې نن به موږ روټۍ بهر کړو ولې بار ولې بار مطلب دا چې نن به زه به ما به زه مور پلار کړم ډېرې ورځې شوې هغوی مور پلار مې ډېر زیات رعایت شوي دي امجد او امداد یې ښه ونه کړل چې سجاد له دې پیسې ورکړې تر څو پورې به ته د دې کور بو جوړې مورې چې تر څو پورې سره ستا دعاګانې وي دا خو د بابي موبایل پروت دی څومره ښایسته دی داسې ښکاري چې ځان سره یې د بهر نه راوړی دی چې ګیم پکې وکړم ستا همت څنګه وشو چې زما موبایل دې راغستی دی او ګوتې پکې وې بابي کتلو مې څومره ښکلی موبایل دی تاسو سره چپ شلیش دې نه کېږي کتو مې ولې بابي تاسو خو خفه شوئ مازغه مې مه خرابوه دا خفګان کارونه مه کوه چې نه خفه کېږم ولې روما خیر خو دی چې ته دې ماشومې ته غوسه شوې دا ماشومه به دې پوهه کړي چې په پردو موبایلو کې ګوتې نه وهي د خپل کار سره دې کار لري خیر دی روما پوه نه شوم بیا به داسې نه کوي زه به یې پوهېږم نو بیا ښه په طریقه باندې پوهېږم دا څه ظلم دی بابي سترګې را باندې مه روباسه ستا زما سره دې خبرو هېڅ حق نشته بابي ته چپ شي جاویدا چې مشران وي د کشرانو د خبرې هېڅ ضرورت نشته جاویده څه چل دی جاویده خیر خو دی لالا د بابي دې کور ته د راتلو دا مطلب نه شو چې د لوی وړو سره دې بدتمیزي کوي نن یې د بابي او د نجما ډېره بېعزتي وکړه زه هم دې کور ته څه نوکره یا بې څوکه نیم راغلی چې هر سړی دې ما ته ګوته نیسي ګوره روما ته مونږ دې کور ته د خوشحالو دپاره راوستی او که ته داسې په دې وړو وړو خبرو باندې جنګونه کوې نو دې سره د کور ورانېږي ودانېږي نه ګوره روما تو د دې کور عزت دی د کشر او د مشر عزت په خپل زړه کې پیدا کړه او چې ته خفه کېږې که نه موږ به یو هم ستا کمرې ته نه راځو हेलो हाँ मरियम څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم او خو خوشحاله کور مې بالکل د محل په شان خو ښکلی نوکران نه نوکرې وایه امروز مې د نوکر په شان ټوله ورځ لګیږي او خواهې مې بالکل نوکر ښکاري ما ته ټول داسې دي لکه زما د خپې چپله ولې نه خامخا راشه زه تا ته بیا رینګ کوم
الله वाह रोमा वाह کوم خلکو چې تعالی عزت تر کو کوم خلکو چې په دې کور کې قبول کړی او خپل سینې سره ولا ګولې هغه ته د نوکران چاکران ښکاری تو نالت شام استا پر تعلیم شاه چې تعالی له دا تربیت درکړې دي بس بابي بس نورې خبرې ونه کې ان خپل آیات په خپل لاس کې دا پرېدا بابي دې ټول عمر بار تیر کړي دا حیا او بهای څه پیژني شټ اپ دا حیا او بے حیاي به تماته ہے لیونې شو مزه په دې کور کې نور زه یو سکند په دې کور کې نه تیروم پته نشته چې زمونږ د خوشحالو دا کور چا د نظر کو او دس سپېره نظر په پریوتو ټول خوشحالیانې د ځان سره یوړې کور کې د دومره خاموشي خو دا سامان څه خبره دا تاسو زمانه نه دا تاسو ورشه د خپل کور ته خلکو نه وکا او هورو هیڅ تاسو ماته وی چل څه شوی بس پرېږده اوس به بیا غوبل جوړ شي او ساو ما سره دغسې ګورو زه هر څه برداشت کولی شم ستا په سترګو کې اوښکې نشم برداشت کولی سجاد صرف دومره راته ووایه چې دا زما کور دی او که نه بالکل دی ولې نه دی مخکې وایه نه نو زه به اوس په دې کور کې د خپلو ملګرو سره خبرې هم نشم کولی څه مطلب مطلب دا چې پرون مې د یوې ملګرې سره خبرې کولې نو ستا کوروالې زما دومره بېعزتي وکړه دومره بېعزتي وکړه چې د حیات تارې را باندې پرې نه ښودو نو دا خبره ده زه به اوس یو نه ستا د بېعزتۍ تپوس کوم جاویده جاویده ستا دا جرأت چې تا د روما بېعزتي کړې ده لالا ما یې بېعزتي کړې ده او دا یې کړې ده لالا تا ته پته شته بابي مونږ ټول د نوکران په شان ګڼي دا دروغ دی بابي تا ته هم څه رښتیا نه دي ویلي هو دا خبره څه ده ما هم پوهېږې که نه لالا دا ټیک دی چې ما ستاسو د وینا نه بغیر روما سره واده کړی دی د دې دا مطلب نه شو چې تاسو د هغه د خپلو خپو چپلې ګڼئ ما هغې سره نکاح کړې ده څه راتښتېدلې نه ده راپسې سجاده تا ته ما ویلو که نه چې پرېږده دا خبرې کینې هسې غوبل به دې جوړ شي جاویده وغواړه بابي نه معافي نه لالا نه زه تاسو نه معافي غوښتی شم سجاد لالا نه معافي غوښتی شم خو د دې نه نشم غوښتی ستا منت کوم سوال درته کوم چې په زړه کې د نفرتونو هغونې له پرورش مه ورکوه لکه مې ونې چېړې ستا د مرۍ نه په خپله توشي
داسې چوپ ناست دی خیر خو دې زویه مورې نن مورې ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده نن به په جاوید باندې دا لاس چوت کړی دی زه به دا لاس ټوټې ټوټې کړمه وکړه داسې کېږي امجده بچي دا ته څه کې دا خو جاوید ته هم د پلار مینه ورکړې ده هم د مشر ورور خو که بیا هغه تا نه خفه دی به تا نه نه ما نه به خفه وي داسې به کوه بچې نه لالا نه زه تاسو نه خفه نه یم بچی وې ما تیاره شوم خو سمه لوپټه راسره نشته بیا ټولې لوپټې په ځای په ځای سورې دي مورې دا لوپټه واخله دا د چا ده بچي مورې دا د روما بابي لوپټه ده نه 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 دا والا که هغې ته پته ولګېده نو ځمکه اسمان به یوکي که به رښتېدل لوپټې دې لاړې نو دا خلک څه وایي مورې دا واخله دا هغې ته راتلو نه مخکې به ته واپس راغلي څنګه ستاسو خوښۍ زما خو د هغې نه څه چې د هغې د کپړو نه مې ویره کېږي خو زه ما به چوم نو خدای کوي ناکام دی ما نه چولا دی گاوند کې ختم دی نو نرګس او نجما را راکړوي چې مورې ته به دا واچې په کور کې خو د نجما د داس لوپټې هم پرتې وې که نه د هغې نه به دې یو اغوستې وه بغیر زما نه تپوس سره زما لوپټه ولې راواغسته روما دا خبره ټیک ده چې د نجمې د داج نه بکسونه ډک دي خو داسې مناسب نه ده واو هغه مناسب نه ده او دا مناسب ده چې زما په غیر موجوده کې زما چیز وس تاله والی شي بس دلوري بس دومره ډېر الله دې عزت وکړه دا والا خپله لوپټه سجاده نن ستا د لاسه هغه مور سرتوره شوه چې د چا د خپو د لاندې جنت دی خو چې نن مې ستا د ښځې له لاسه خپله مور سرتوره ولیده د خپو نه مې ځمکه وتښتېده بس که لالا بس که که د مور نوي لوپټه پکار وه نو ما ته به ویلو ما به وله بازار نه نوې راوړې وه تا ته د خپلې ښځې سینګارونه خو یادي او د مور په سر باندې شلېدلې لوپټه نه سجاده ستا د ښځې په نظر کې مونږ اوږې تږي جاهلان سئ خو دومره یاد ساته چې د زامنو ژوند د مور په دعاګانو باندې رنځي د ښځې په اداګانو باندې نه ډېره ښه ده لالا چې نن تا ما له د احساس راکو چې ستاسو په نظر کې زما د ښځې هېڅ حیثیت نشته د زړه خبره مو په خوله راوسته دا ټول فساد زما په وجه جوړ شوی دی نن به دا فیصله کې یا به ما اخلي او یا دوی نو بیا دا کور دی هم د دوی مبارک شي دوی نه به مونږ دومره لرې لاړ شو چې سترګې به راپسې ړندې شي زه چې ځو سجاده ام خرج دې نصیب بچه خرج دې
نصیب نشته تباہ او برباد شي ته خپله بچو د لاسه وکړېږي